रोजे मुतालिक दो किस्म तरमीमात पकी इटो दशपा खोड़ल स्कल स्तारा पारा जायज पल जायज और ख्वाहिशात पूरा कवल ताला जायज और सबा खतो बोरी अलावे जो खुरे अस्काई कुलू वशरबू खुरे अस्काई हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र तरदीचे पनजर राशि तास्ता आगतार स्पिन दा आगतार तोरना पसबा की तार स्पिन न मुराद सुबह सादिक रा खातरी او د تور تار نه مراد شپه ده چې تور تار شپه ده دا لاړه شي سپین تار ښکاره شي نو دا سبا وختو نو چې سبا صبح صادق وخوت باز خوړل څکل مباشرت ختم نو د سبا ختو نو رستو چې سبا خیږي د هغې نه مخکې به د مفترات و سلاسو نزان منا کی او رسوا سباو خود نسم اتم الصيام الى الليل بیا بدا ټول رستا روجي کم سيزونو باندې روجا ماتيږي فاسديږي مکروه کیږي داغه نه بزان ساتي چې د روجي هغه کامل اجر او ثواب ته داغه مستحق وګرځيږي نو د شپې پورې به روژه نس او چې کله ماښام شو شپه راوخته نو بیا به د روژې ماتې انتظار نه کوي اوبه یې په اوبو روژه ماته کا که مالګه یې په مالګه یې ماته کا که کجوره یې په کجوره یې ماته کا هر یو څه چې د خوړلو یې په هغې په روژه ماته انتظار به بیا نه کوي ځان نه به شیخ نه جوړوي چې یاره لږ غوندې صبر وکړي دا پاک خلاص کړي یا داسې دا بیا شریعت کی بیا حدیث مبارکو کی بیا دیتا دا کراہت تے پکی چیتا پکی بیا انتظار کئے خوچ ما خام راو خود بانگے ویلے کندے ویلے تش پرا خاطر پی جانی او بانگے ندے ویلے تو ددے دشپی درا خطو علم تا سر دے او بانگے ندے ویلے نو بانگ انتظار مکو دا تو جمع تا کرا دغه شانې سبا را خاطه ته پیژنې نو کاړو بانګې نه دی ویلې خو ته خپله روژه بنده کا د بانګ انتظار مه کوه ځکه چې تر بانګ انتظار کې کېدی شي بانګ سبا ختلی او بانګ یو دوه درې منټه وروسته ووایي نو روژه به دې خراب وي نو اوقات فرض دي اوقات سبا خاطه پیژندل پکار کې مسلمان لا او شپه را خاطه مسلمان له پیژندل پکار دي د دې احکاماتو پوره کولو په اعتبار سره نن نو سبا را خاطه پیژنو او نشپا را خاطه پیژنو مشران علماء با شپه را خاطه پیژن نو مشران با سبا خاطه پیژندل چې سبا څنګه راخېږي او شپه څنګه راخېږي دې پورې غلطه به وکړه عثمان بن سعود الله پاک وبخښي په ماښام شعر بانګ وایي او شپه راوخه مونږ شپه را خاطه اوس نه پیژنو بس په دغه ګړو اکتفا ده په دغه نقشو اکتفا ده مشرانو سره علم پوه وه د فقه د مسایلو نه خبرو موږ اوس تیار عادت شوي ځان نه محنت کوو نه خواري کوو صبح صادق اوس موږ کې هېڅوک نشي صبح صادق پیژني که نه د صبح صادق ته پیژنګرۍ لپاره موږ براغه تیلنار خمبې ته تللي هلته شپه کړې ده شډل بابا د خدای پاک وبخښي د هغه پات دی اثار د وخت د پاسېدلي خو موږ انتظار کوو موږ سبا نه دی چې سبا څنګه خو ته ناستو په دغه غره کې موږ سبا نه دی خو دغه نقشه باندې اکتفا ده تکه درې شپې موږ هلته کړلي درې شپې موږ تللي خو موږ سبا نه دی پیژنو سبا څنګه راځي حدیثو کې راځي کتابونو کې علماو لیکلي چې دا صبح کاذب چې دی دروغجن سبا دی داسې داسې سپینوالی راشي په مشرق او په مغرب باندې دا صبح صادق چې دی په جنوب او شمال ته دغه شانې پړق وشي سپینوالی ښکاره شي موږ دې ته صبح صادق
نو روزه چکلا ټول شپه خورا او چې سبا خو تور تار د سپین تار نه جدا شو تور تار ختم شو چې شپه د سپین تار ښکارا شو چې سبا دی نو باس روزه بند کا ابه د شپې درا خطو کو د روزه اهتمام کوا او سلورم حکم داده ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تمام روزه تشبیه د خپل کور والو سره جائز خواهشات پر کولې شي او چې کله ته په اعتکاف جمعه تراشي نو دغه عمل پکې پتا منه ده فورل سکل کوا خدا مباشرت نشي کول تاسو مې ملاوي گئی تخپل به بیان سره وانتم عاکفون فی المساجد کله چې تاسو په اعتکاف ناسي جمعه تلک حدود الله الله فرمایي دا تما حدونه دي د دې حدودو نه تجاوز مکوئ په دې حدودو کې دند اوسېږئ فلا تقربوها دې ته مه نږدې کېږئ دې نه تجاوز مکوئ كذلك يبين الله آياته دقرنګ الله بیانې تاسو خپل آیاتونه للناس خلق لعلهم يتقون د پاره دې چې دوی د الله د حدودو د تجاوز نه بچ شي په دغو حدودو کې دنده خپل زندگی او د الله احکامات بندگی دا کوي او دا پوره کوي نو دوی ته به خیر میلاویږي الله به ناراضي تقوا صفت په دوی کې راځي نو فرمای وکلوا خری واشربوا اسقي حتا تراغه يتبين تخکار شي لكم الخيط الابيض تستغتر سپین زباده من الخيط الاسود دا تور تار نام من الفجر په سبا کې ثم اتم الصيام الى الليل بیا پورا کوي روزه رشبه راخدو پوره ولا تباشروهن ملاویږي د بیان سره وانتم عاکفون فی المساجد کله جتا چې په اعتکاف ناسته جماعت کې تلک حدود الله دا د الله حدود دي فلا پولی فلا تقربوها دې تمنه دې کېږي كذلك هم دقرنگ يبين الله آياته بيان الله تستقبل آياتنا للناس خلق لعلهم يتقون خير دوی ځان ساتي زينا خبر واتقنا سنة القرآن ونجنا من النار